په دې جیلونو کې پنځه کاله ځوانانو ته تېر کړل، لس کاله ځوانۍ به یې په جیلونو کې تېر شو، خو الله چې راوتل د تر و تازه ښکل ته به وایې چې یو کال 5 میاشتې به یې نه وي تېر کړل، یو معنوي سرور په دې کې موجود و. موږ یو وخت کې دغه داخلي ظالمانو ونیو، بیا ډېر سخت ووایو، خونداخ ته یې په دې سر باندې ووایو، سر رانه وګرځېد وغورځېد. یعنې هغه وخت چې زه اوس را په زړه کړم قسم د قابل د دې وي چې زه باید په دماغ ووایي، دماغ مې له لاسه ورکړی وای. دا سخته ضربه ده، ډېر تاوان دی، بیا په کندهار باندې سخته وه. دا خبره کم نه ده، خو اوس خولې ته راغله، خو قسم په الله یقین په الله باندې وکړم چې د دې وهلو به 2 ورځې ډاکټران باندې وروسته داسې شوم. یو بل ملګری راسره وویل، راته وایي چې دا ته خو بیخي د دردونو احساس نه کړې، خو د احساس سره ته وایې نو دا بدن کې مې دغه الم او درد الله راښکاره یو معنوي سرور مخکې به سړی ډاري و ډېر، خو د امتحان په وخت کې د الله لپاره یو معنوي سرور سړي ته میلاوېږي، یو معنوي خوند په دې کې موجود وي. بلال هم ورته وایي ابوبکر چې کوم خوند ما په وهلو او ټکولو کې لیده، دا لذت مې بیا په بل څنګه نه دی لیدلی، بیا ما ته نصیحت وکړي. خباب رضی الله تعالی عنه به د یوې زنانه مشرکې زنانه غلام و، آهنګر و او ده به د ټولو زرې جوړولې وه چې اسلام راوړ. یو ډول دا دی چې شپږم کس و چې په اسلام کې داخل شو. دغه صحابي دومره سخت به ووهه د کافرانو چې ان بېهوشي به ورباندې راغله، اخر یې دا اوسپنه ورته سره کړه او په دې سر باندې به یې ورته کېښوده. عمر رضی الله عنه یو وخت ورته وایي ای خبابه ته د هغه دې سختیو کیسې ما ته لږې بیان کړې چې کافرانو ته ځورولې. ده ورته وایي څه کوې دا پوښتنې به رانه کوه. وایي نه نه خامخا به یې بیانوې. نو د خپله ملا یې ورته ښکاره کړه، ژورې کندې په دې ملا کې موجودې دي. خباب رضی الله تعالی عنه دا ولې نو دا مبارک ورته وایي کافرانو د پړ مخ څملوله او د اور سکروټې به یې راواخېستې، سرې سکروټې داسې په ځلېدې او په دې ملا باندې به یې راواچولې. بیا به مې دغه وښو بوی شروع کړو سوځېدل، بیا به یې اوبه وکړې د بدن مې او د خپل بدن په اوبو باندې به مې دا سکروټې پرې شوې. دا هغه زخمونه دي، ژور زخمونه چې دا وښه یې سوځولې ده، همغه وخت د حضرت عمر بن الخطاب رضو په مخ باندې اوښکې راماتې شوې، دا ږیرې په باندې رانده شوه، ورته وایي چې بس کړه وطن تا نه لرم د هغو ظلمونو چې په تا باندې کوم تېر شوي دي. دا د اسلام ځوانان دوی د اسلام په خاطر هغه قرباني ورکړه. زموږ څومره ځوانانو دا قربانۍ ورکړې، دغه د افغانستان په زرګونو ځوانانو دا قربانۍ ورکړې، په زرګونو ځوانان پر زندانونو لاړل، په زرګونو ځوانانو په شهادت ونه رسېدل، زموږ ځوانانو په ټانګونو پسې کش نه کړل، زموږ ځوانانو په مرمیو باندې غلبېل نه کړل. دا د اسلام ځوانان دا نن چې د امن ډېوه بله ده، دا ما وتایي چې ټول رڼا ته ناست یو، دا نن چې ښکلی امن موږ وینو، دا نن چې د امن سیوری په موږ غوړېدلی دی چې ټول ورته ناست یو، بمګنه نشته، چاپه نشته، د کورونو تالاشۍ نشته، د امریکایانو هغه منحوس غوږونه زموږ په دې کلیو کوڅو کې نشته. دا د فتیة الاسلام برکت دی، دا د شباب الاسلام برکت دی، هغه د اسلام ځوانان چې دوی ځانونه ټوټې کړل او دوی د جهاد په لاره کې قربانۍ ورکړې نه دي ښکلې رڼا پرېښودله، داسې رڼا چې دوست او دښمن ټول ترېنه مستفید دی. امن دی، د شپې امن دی، د ورځې امن دی، شمال د افغانستان کې امن دی، په جنوب د افغانستان کې امن دی، شرق د افغانستان هم له امن نه برخمن دی، غرب د افغانستان هم له امن نه برخمن دی. دا د دې ترخیو ځوانانو د شهادت هغه کارنامې وې او کارونه وو. د یوې کورنۍ 15 ځوانانو په شهادت باندې رسېدلي دي، 3 ورور په یو ځای باندې شهیدان شوي دي، خپلو بدنونو پورې باروت بدل شول. دا داسې ځوانان موږ د الله عز وجل د اسلام ځوانان وګرځوي، خدای عز وجل به زموږ او تاسو ټول
مخکې ما وویل ځوانان زړېږي ختمېږي. حضرت علي کرم الله وجهه ویل لم تقاتلوا تموت، که موږ جهاد ونه کړو مرو، اخر مرګ ته ور روان یو. لجول الموت، مرګ دپاره خلک پیدا دي. خو علي صاحب به دا ویل فوالذي فوالله لموت في سبيل الله احب الي من موت على فراش. یا الله په لاره کې مرګ راته ډېر ګران دی، یا الله په لاره کې مرګ ډېر راته محبوب دی. لا غیر چې زه په خپله بستره کې مرم. الله عز وجل دې موږ د اسلام ځوانان وژغوري. درنو ځوانانو، د اسلام ځوانانو، یو څو خبرې باندې دې الله موږ تاسو ته عمل نصیب کړي. کوشش به دا کوو چې زموږ هر کار هغه د شریعت سره وګرځېږي. کوشش به دا کوو چې زموږ غیرت هغه په اسلام باندې غیرت وي. دا غیرت په زړه کې دوه قسمه ده، قرآن کریم کې ذکر شوی. یو د جاهلي غیرتونه شي، فجعل في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. الله عز وجل فرمایي دا هغه غیرت چې د مکې مشرکانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابل کې استعمال کړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوب ولیده چې عمرې ته تللي یو په امن. څوارلس سوه ځوانان ورته تیار شول چې یاره ځو، دا خوب د رښتیا دی، دا خو د پیغمبر خوب دی، کې شک نشته. احرامونه یې وتړل، خو چې کله راورسېدل حدیبیې مقام ته کافرانو منع کړل. کافرانو دا وویل که دوی مکې مکرمې ته داخلېږي په داسې حال کې چې موږ ځوانان لرو او موږ ژوندي یو، دا زموږ دپاره بېغیرتوب دی. تاسې دې خبرې ته ښه سوچ کوئ ورو. که دغه محمد چې زموږ دښمن دی له موږ سره په غزوه بدر کې جنګېدلی، زموږ اویا کسان یې مردار کړي، په غزوه احد کې را سره جنګېدلی 14 کسان هلته زموږ مردار شوي. که دا بیا هم راځي مکې مکرمې ته موږ په ژوندوني ورته ګورو، دا زموږ نوی بېننګي او بېغیرتوب دی. مشوره یې وکړه موږ به د خپلې خاورې ساتنه کوو. تاسو به یو شعار یاد و، یا الله چې یا وطن یا کفن. دا شعار به چا یادېږي؟ خدا دې چا به یادېږي. یا وطن یا کفن شعار دا زموږ په دې وطن کې ډېر پخوانی دی. د نجیب له وخته راشروع دی چې دا نجیب ویلو، ډاکټر نجیب. یا وطن یا کفن. بیا به د کمپین والا په دې موټو لیکلو یا وطن یا کفن، عسکرو به هم لیکلو یا وطن یا کفن. دا شعار خو موږ تاسو ټول اورېدلی. یقین په الله وکړئ چې مشرکانو د مکې تقریبا هوبهو داسې الفاظ وي لکه دغه ظالمانو چې دا زموږ دپاره بېغیرتوب دی چې موږ ژوندي یو او محمد به په مکه مکرمه کې ګرځېږي، طوافونه به کوي او د محمد ملګري دا به زموږ دلته ګرځېږي. که هغوی څومره ورته وي چې جګړې ته نه یو راغلي، عمره کوو، دوی وایي نه دا زموږ بېننګي ده، نه پرېږدي. غیرت دا دی چې موږ د مکې مکرمې نه دفاع وکړو. خو له چا نه یې دفاع کوله؟ له پردیو. دا محمد صلی الله علیه وسلم دا خو د قریشو په قوم کې بنو هاشمو قبیله کې یو ځوان و 40 کلنۍ کې الله پیغمبر ته قرآن کریم الله ورباندې راغلی وګرځاوه. له خپل کلیوال نه ته وطن ساتې، له خپلو ځوانانو نه وطن ساتې،